تاسو ته نن یو اواز کوم چا راته ویډیو راولېږله چې مور به دې راولي مور دی او موبایل به ځان ته لرې ږدي او د مور پر دواخ په خولاوي او په مور به دې خپله سورېږي لکه هغې به که نه یو بچی به دې ته راوړي پښتانه او د دې مردان پارهوتي یو کس دی تاسو به پیژنئ او د خان بابا سره به ویډیوګانو کې راته هغه په ناستې په ټیک ټاک باندې یو کس ورته وویه وایي لومبې پنشمنټ یې دا دی چې پرتوګ وباسه او اندام ښکاره کړه او نمبر 2 پنشمنټ یې دا دی چې خپله مور دې د کیمرې ته راوله او پرتوګ ته وباسه وروخېجه پې محترم دا زموږ ستا پښتانه دي محترم پښتانه د دې مردان جي د دې دا حال شو په ټیک ټاک او په میډیا کې داسې حال شو نو مونږ کې به جذب مونږ کې به ایمانی غیرت د کوم ځای نه پیدا کړي سار نه که بیا ستا په مور باندې څوک سورېږي تاکې به دا ایمان پیدا نه شي ته به ورته ګورې لکه د خنزیرانو که ستا خور ته بیا څوک ولاړ دی دغه ته تاکې به داسې جذبه پیدا نه شي چې ته هغه ته څه ووایې ستا ایماني غیرت مړ شوی دی د میډیا سره ممکن دومره بے حیا شو قسم دی چې حیا لاړه ما وی ایمان لاړه ایمان او درندګي شو بیا په خنزیرانو کې او په ما کې فرق نشتا په سپو کې او په ما کې فرق نشتا په خرو کې او په ما کې فرق نشتا په حیواناتو کې او په ما کې فرق نشتا که بیا یو مولا سخت خبره وکړه چرګوټي یو چروټي مشروط پپا یره استاد جی ډېر بده خبره کې زبا بده خبره نه کوم چې ته بے حیاي عام کې زبا بده خبره زماړه